جنرال مبین خلک تر پوزې راغلي ښایي څلورو میاشتو کې مو نظام سقوط شي. مشرانو متوجه شئ. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو یو مبلغ مبین وایي راتلونکې 4 میاشتې د دیو د نظام سرنوشت لپاره ډیر مهمې دي. نوموړي په خپل ایکس لیکلي راتلونکې 4 میاشتې د هیواد لپاره ډیرې خطرناکې دي. خدای دې خیر کوي، خدای دې خیر وکړي چې دغه مظلوم ملت ته مختور نشو. نوموړي خپل مشران مخاطب کړي او ورته ویلي دي متوجه شئ کنه ملامت یاستئ. نوموړي وړاندې لیکلي زه حالات درک کوم. عباس ستانکزی له ډیر درد څخه په هر مجلس کې چغې وهي. خلک 100 په 100 کې تر پوزې راغلي. اول به چې ما چغې وهلي تاسو زندان ته یوړم، خو دغه درد ما همغه وخت درک کړی و. سرتنبګان به یې 4 میاشتې وروسته درک کړي. چاپلوسان یې هغه وخت درک کوي چې له دندو یې وشړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چاپلوسانو غږ درځي، آخر مو خپل کار وکړ. ما به چې حقیقت ویلو نو زندان مزه مو راباندې وڅکله، ملنډې مو راباندې ووهلې. نن ټول ملت مامور، امیر او وزیر له روان حالت چغې وهي. دغه حالت تغییر کړئ کنه په زور به در باندې تغییروي. دوستانو دا و د مونږ جنتو کله خبره